نه بسوک سندره وایي او نه به یوک ټپک کوي. زه په نن ګډېږم ټیسټک ټیسټک ټیسټک. زه په نن ګډېږم تاسو تماشه کوئ. دا خو زموږ د پنځه اویا کلو تاریخ دی. موږ په بنګال کې پرېښي دي پرتوګونه او پتلونونه. اوس مو پرېښوده په تورخم او په سپین بولدک کې. او طالبانو تاسو به زموږ اخره خاتمه کوئ. ټینګ ډه ټینګ ډه ټینګ. زه به نن ګډېږم ټرمپ به تماشه کوي. وی آصف افغان ډېرې خوري ډېر ټیلنټ دی در کې ښه. یاره زما منې که نه د ورځې خو ډېرو ته ګډېږي او د شپې به داسې چل کوو چې ډبګرۍ ته به ځو، اقبال پلازې ته به ځو، هیرامندۍ ته به ځو. او چا خبره تاسې نورې منډیانې په پنجاب کې او په دې اسلام آباد کې شته دی. ډېرې پیسې به وګټو. و آصفه بند ډېرې خوري. یاره پرتوګ شریفه دا ټرمپ پورې د سړي بچی درته نه ښکاري. زه تر باندې ډالرې شینم ډالرې او په هیرامندۍ کې او په ډبګرۍ کې او په چا خبره اقبال پلازه کې خو خلک بیا هغه شاوخوا مس کال هم درکوي. ستاسو احترام هم نه کوي. موږ هم صرف تماشه کوو او که نوره چا خبره غلط کارونه در سره نه کوو. څومره ښایسته ګډېږي که څنګه د سعودي معاشره په رښتیا د قطر معاشره عربیه. استغفر الله استغفر الله. انا مسلمانې موږ نه ګورو ګډاګانې. دا رواج الپاکستاني او ټول پاکستان عوام الحجراګانې شول او که نه انا هم مسلمانې. دلته به صحیح لاره ښیي. د آخرت صحیح لاره به ورته ښیي. طالبان الافغانستان یې یا د ایجراګانو بچو سم شي. دا ګناه لري مه کوئ دا ګډاګانې. یعنې بیا ګوره که موږ در باندې راواخیستله بیا ګوره به صحیح لارې ته مو راولو. ګوره که نه سم شي د سړي بچي شي. مه کوه مولا یعقوب صاحب مه کوه. الحمدلله موږ د دنیا عاجزه او بې غیرته خلک یو، بې شرمه خلک یو. الحمدلله پیسه خو زموږ کاروبار دی که نه. دې نه موږ ځان ته رزق ګټو. کله ټرمپ ته په ګټه شو، کله دې عربو ته په ګټه شو، کله یو چا ته په ګټه شو، کله بل چا ته په ګټه شو. دا خو زموږ روزګار دی. دا رانه مخله خیر دي. رښتیا یې مولا یعقوب صاحب موږ ته پکې ښه مه وایه که نه. زه خو پرتوګ شریف یم او صرف دا ډول وهم ډول. نو موږ ما پکې دي کې زموږ غریبي ده. که دا نه وي نو موږ به بیا دال د کوم خوانه پیدا کوه. نو دالونه بخیر خو زموږ ګزارم نه کېږي که نه. الغریبیه الغریبیه بې شرمه پاکستانیه. زه به درکړمه روپیه خو دا ګډاګانې مې کوي. او خبره پکې ته مو که نه ټرمپیه. دا بچې دي سمویه او که نه یې سمویه د ډالر وشیندیه چې دا کار پرېږدیه. و ټرمپیه که نه یې د دغې په علاج باندې پوهېږي بیا طالبان افغانستانیه. و ټرمپیه و د کونډې ښځیزو و د بې شرمې ښځو بچو و د شینګارې ښځې بچو. تاسو ته خو ما بل ورځ ویلي چې سم ژوند کوي په دې دنیا کې. زما نوم در پسې دی چې د ټرمپ بچې دي. زما نوم مه شرموئ. ما په دې دنیا کې ځان د ډېر غټ نوم جوړ کړی دی. او تاسو داسې شرم کارونه کوئ هغه بې شرمې مور سره په شرمونو وشرمېږئ. مستر ټرمپ I want to salute you. I want to salute you. خبره دې سیده کړه چې دا کار موږ ونه کړو نو بیا رزق د کوم ځای نه وګټو که نه. سبا د خیر سره موږ پلان لرو چې خپله مور هم بازار ته وباسو او ویې ګټو پیسې پرې وګټو. موږ به نن ګډېږو او دنیا به تماشه کوي که نه.